ځان لدی کتلی دي چې ته ماله مشورې راکوې د شپېتو کاله بوډا غلی کېنه کنده ډنډه درته نیسمه د ملا دې پټنه کوم روغه خبرې کوې ټیم ته ما ته نصیحتونه کوې و زه خلکو ته نصیحتونه کوم کنه او مشرانو رښتیا ویلي دي خر آخر خر کوم په نامه د خدای چې د ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره ستاسو مرکه نن له یو فنکار اداکار سره کومه چې د دې تعلق د خیبر پښتونخوا بنو سره دی تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې سنگي پریز صاحب ته هرکلی وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام عظیم خان باندې څنګه یې ښه برابرې جوړې سنگي پریز صاحب دا ماته وایي چې دا ستا نوم سنگي پریز دا خو ما تر اوسه په پښتنو کې اورېدلی نه دی دا ولې دا خو د یو کاڼي نام دی کاڼی دی چې په څه باندې هغه کې روغ نه بیا سونه جوړېږي دا ما باندې مور او پلار ډېر په مینه باندې دا نوم ایښی و ځکه چې په ټولو وروڼو کې داسې وټمه چې زه مشر یم و دا مې مور او پلار ما باندې ډېر په مینه باندې دا نوم ایښی و لکه سنگي پریز صاحب فلمي دنیا ته څنګه راغی دا فلمي دنیا ته خو زه داسې راغلم چې خدای د زما استاد وبخي لال باچا بایي دا وخت دغه پیټ ته راوباسلم او رالم د سره ما و چې بدماشي کې کار وکړ داسې مې په ډېرو ډرامو کې د شهید خان سره مې کار کړی دی سواتی سره مې کار کړی جهانګیر خان سره مې کار کړی دی نن زه دې ځای ته راغلی یم هغه کم یو فنکار اوسي ته ځینې متاثره سوې او تا دا فیصله وکړه چې زه به هم شوبیز دنیا ته ځم بعد هغه مې د بدر صاحب او د شهید خان فلمونه او د جهانګیر صاحب فلمونه ما کتل بس سلیمې ته بلاړم سلیمه کې بناس ما وی چې دا به کومه ورځ چې ما نه داسې اکټر جوړ شي و مخکې زه د دنیا ما وګوري او خلک مې وګوري ستا په فلمانو کې تا تر ټولو بهترینه فلم یا ډراما کومه یوه ده ما خو په وچه بدماشۍ کې کار کړی دی د پښتون په یوه پوهېږي په هغه کې ما کار کړی دی شهید صاحب سره ما کار کړی دی په ډېرو ډېرو فلمونو کې ما ډېر لکه مزاحي کرکټر ما کړی دی هر نمونه بدماشۍ کرکټر ما کړی دی سواتی سره مې کړی دی هغه ټولو سره ما شکر الحمدلله ښه ټیټ کار مې کړی دی او خلکو ښه خوښ کړی دی مزاحي کار مې خوښ کړی دی نور کار مې داسې وټمه چې د بدماشۍ چې کوم کارونه ما کړي ټول خلکو هرکلی راته وایي په فلمانو کې څو ځله مړ شوی زه خو په فلمونو کې ډېر شی مړ شوی یم داسې وټمه چې کم سے کم د څو نه خو ما فلمونه زیات جوړ کړي دي و زه پکې مړ شوی یم داسې وټمه چې په ډېرو کې بعد ژوندی وم او په ډېرو کې مړ یم د تکلیف مرګ په دې کې کم یو دا تکلیف مر خو په دې کې دا غو چې دا څور ما چې اخیری ځل ته دا څور ما چې د ویلن سره چې اوسکار کې دا څور ما چې ټوله مزه او خوندونه والے واخیری په پتا باندې یو ډس کو کوي کنه وخی بده ولي بده مړکیږي په کې بس ستا په دې ټولو فلمانو کې ستا تر ټولو د خوښې ډایلاګ ته موږ ته ووایې زمان نوم درویش ته و درویش چې کوم شی خوښ شي وا په لاس نه راځي د ځمکې اوم تل ته رسي څه پوه شوې هلکه ستا یوه ډرامه ولسي په هغه ډرامه کې ستا کردار و تا ته به یو نارینه فون وکړي هغه نارینه به د ښځې په آواز کې هغه کردار که لږ موږ ته راوښیې هغه به چې ما ته داسې وټمه چې خلکو نه ما داسې وټمه هغه جوړو فون به وکړم ما به داسې وټمه چې د مینهوالو داسې وټمه چې خلکو نه مې چوتیاګان جوړوله زه به په ډانس لمه وته په ښځې په آواز کې به ما خبرې ولګولې هغه به مې ولګولې لکه خلک مې خوشحالول و ښکول لکه مزاحي زما کرکټر و هغه بدماش ځای ما په هغه ډرامه کې ما ښه مزاحي کرکټر کړی ډانس به مې پکې کوو د مینهوالو ډېر زما ډانس خوښ که هر څه یې خوښ کړل لکه هغه ډرامه ډېره خلکو وکتله د سوات نه پونونه راکېږي د بنو نه پونونه راکېږي لکه پوره داسې دوبۍ پورې زما نوم لکه لاړه دا ما ته ووایه چې په فلمي دنیا کې تر اوسه داسې ستونزه تکلیفات که تا ته پیښ سوي وي بیانولی شي او تکلیفات خو دغه دی چې مونږ به په دې سرې غرمې باندې تلو داسې ورما چې هلته به لاړو داسې ورما چې اوبه به نه میلاوېدلې ګرمې به اوبه مونږ څکلې هغه روټۍ به په ټیم باندې نه میلاوه مونږ به خپل کار داسې ورما چې مونږ کار کوو لکه شوق زمونږ و مونږ دې ته نه کتل چې وږي یو یا تږي یا ډک یو یا ماړه یو مونږ بس خپل کار به مې کوو اچھا ستا ترګردو د خوښې ډرامه
چې تا ښه کردار پکې کړی وي هغه که موږ ته ووایې. ما خو په قرباني ډرامه کې کار کړی او داسې ورما چې هغه ډرامه بیا راغله داسې ورما چې اختر ته راغله په هغه ډېره ډرامه زما ډېره خوښه عمران صاحب ورا سره چامبیلي صاحب ورا سره دا ټول د لاهور ولا پوره ټیم ورا سره هغه ډرامه زما د ډېره د خوښې وه او ډېره هیټ ډرامه وچلېدله او ډېره خلکو خوښه کړه او ما ته خلکو داسې ورما چې آفرین په راکړه انعام یې راکړ ډېرو خلکو پیسې ما ته راکړلې هغې هغه ډرامه ډېره خلکو لکه خوښه وې چې دا ډېر زبردست کار دی په دې ډرامه کې کړی دی او ما ته خو چې ډایرکټر کومه خبره کوي داسې ورما چې زه هغه کار کوم داسې ورما کار روغ یو که خرابي خراب کار په ما باندې ښه لګېدلی دی او ښه کار په ما باندې خراب لګېدلی دی. په عام ژوند کې څه کاروبار کوي؟ ما خو به داسې ورما چې چلاو ګاډۍ مې به چلاو دلته د هغه والا ګیس کمپنۍ کې مې ګاډۍ چلاو اوس خو داسې ورما چې بس بېروزګاره یم اوس په کور باندې فلحال ناست یم خو انشاءالله چې دا روژه موجه په کور کې خیره سره تېره کړو بیا به داسې ورما چې بیا به کارونه روزګارونه کوو انشاءالله. شکر الحمدلله ښه وخت پاس کېږي ښه ټیم پاس کېږي خپل مونځ اودس کوو خپل هغه کوو بس شکر الحمدلله و دا زمونږ یو شوق دی بس چې کار ماري بیا مونږ ځو لکه بس دغه کار دی بس. موږ خپلو کتونکو ته د مرکې په پای کې یو سوال خامخا پوښتنه کوو چې کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ کتونکو دغه زمونږ دا هغه دی چې بس دی د خدای خوشحاله ساتي او موږ د خدای خوشحاله ساتي انشاءالله و کارونه به کوو ورڅه به کوو داسې ورما چې بیا به اوس د اختر نه بعد یو فلم دی کپن و ډاکو په هغه کې زما ډېر ښه کرکټر دی او ډېر هغه دی او زمونږ هغه یو ملګری بیمار شه مونږ ټیکټونه هر څه مې اخیستي وو داسې ورما چې ټوله کښني بیګونه مونږ بیا کېدو بیا داسې ورما ټیکټونه مونږ کینسل کړو اوس مې چې هغه بل ملګری دوا ورته کوي چې هغه خدای صحت ورکړي و هغه شي بیا به انشاءالله مونږ دا لاهور ته بیا ځو دا کپن و ډاکو ډرامه به مونږ کوو هلته انشاءالله تعالی. یو سوال به بل در باندې وکم په ژوند کې د زړه ارمان څه دی؟ په زړه باندې خو مې داسې ورما چې ارمان نشته او بس دا ارمانونه دي چې داسې ورما چې خپل پنځه وخته لمانځونه وکړو اودسونه وکړو دا دنیا خو داسې ورما چې پاتې ده دومره زندگی تېره شله دا دنیا مونږ نه پاتې ده هغه مونږ نه پاتې و چې خپل مونځ اودس وکړو خپل داسې ورما چې بس مور او پلار خوشحاله ساتو ورونه خوشحاله ساتو بچیان خوشحاله ساتو په مونږ باندې خو وخت تللی دی بس نور خو څه نشته په دې کې. قدرمنو کتونکو دا و سنگي فریز د بنو چې موږ له تاسو سره د پیژندګلوي وکړه تر بل خوندور پروګرام پورې له تاسو اجازه اخلو د خدای په امان.